بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدرمنو دوستانو موږ او تاسو ټول په دې عقیده یو چې د شوګر رنځ سیوري چاته پیښ شي، شوګر مشکره خوږه دا بیماری سیوري چاته ولګیږي، بیا د مرګ تر ورځې پورې علاج نه لري او علاج صرف دا ده پرهیز وکوي او د ډاکټر په هدایاتو به عمل کوي او دوا به همیشه خوري ټول زندگی. خو ځینو تجربو دا خبره دروغ ثابته کړه. شوګر علاج لري، له شوګر انسان ځان ساتلای شي، د شوګر د درملو خوړلو ته ضرورت نشته. دا تجربه په عربي ممالکو کې یو کس له فلسطین څخه د جمال قرموت په نامه باندې یو نفر ده، شیخ ده، ملا ده، شیخ جمال قرموت، له دیني علومو فارغ ده، ښه غټه ږیره ده، تقریبا په شپږ 50 کلنۍ کې یا په 50 کلنۍ کې د شوګر مرض ورپېښ شو. دا جمال قرموت د دوايانو د درملو د یوې کمپنۍ مدیر هم ده، ټول دوايانې ورسره دي. دی وایي چې ماته د دواو څه کمښت نه و، په دې رنځ باندې اخته شوم، ډاکټرانو دواوې راکولې، بیا چې کله به د یوې دوا تاثیر ختم شو بیا به دوا را بدله کړه، بیا به بله راکوله، څو کاله په همدې شکل باندې او ډاکټرانو به د همدا راتول چې شوګر د رنځ کوم علاج نشته، صرف او صرف دا د سي پرهیز وکړي او د ډاکټر په وینا به عمل کوي او دا دوا په ټول زندگی خوري او دوا چې کله بې اغېز سي بیا به یې بدلبو. د ماته د دوايانو هم څه کمښت نه و، دواوې هم راته پرېمانه وي. به هر تقدیر دا شیخ جمال قرموت وایي چې زه په دې عقیده نه وم چې شوګر د مرض علاج نشته، ځکه چې زه په دې ایمان لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ځانه خبرې نه کوي، لګېډې خبرې نه کوي. هغه فرمایي ما خلق الله داء الا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الله تعالی هیڅ داسې رنځ نه پیدا کړی چې هغه لپاره علاج نه وي، چې څوک ورباندې خبر شو هغه استفاده ترې وکړه، ورباندې خبر شو، او چې څوک نه خبره پاتې شول هغوی له علاج محروم پاتې شول. نو ما وایي د دې کوشش وکړو چې د دې علت پیدا کړم چې دا شوګر پیدا کېږي له څه شي. د روزي په میاشت کې مې دا تجربه وکړه چې کله به مې په روژه ماتي باندې خپل شوګر وکتلو ټیټ به و، چې کله به مې روژه ماته که یو ساعت یا 2 ساعت وروسته چې مې شوګر وکتل یو دم به ډېر لوړ شوی و. بیا مې په دې خپل خوراک په شیانو کې یو شی چې کولو، یو ورځ به مې خوړ یو ورځ به مې نه خوړ، تر څو دې نتیجې ته ورسېدلم چې د ما شوګر د ډوډۍ له خوړلو سره زیاتېږي. بیا مې د ډوډۍ خوړل پرېښودل، ډوډۍ مې په خپله غذا کې ختمه کړه. دا تجربه مې کامیابه شوه، اوس ډوډۍ نه خورم، دوايانې مې ټولې پرېښودلې، شوګر مې نارمل ده. کوم رنځونه چې زه ورشي کړېدم په څو کلونو کې دردونه وو، کمزوري وه، بېوسي وه، زر متیاز وي، د متیازو نه کنټرول وو، دا ټول رنځونه د ما په بدن کې وو. تقریبا 10 رنځونه وو چې له شوګره ماته پېښ وو. دوايانې مې پرېښودلې، ډوډۍ مې پرېښودله، څه نور شیان دي چې زه تاسو ته وروسته بیا د هغې په باره کې خبرې کوم. دا مې پرېښودل، روغ رمټ یم، بلکل هر څه مې نارمل شو، شوګر مې نارمل شو، صحت مې برابر شو، تر پخوا ډېر تکړه یم، ډېر چسپانده یم، په صحت کې هېڅ تکلیف نه لرم. حتی دی دا دعوه کوي چې په وروستیو 2 کلونو کې زه زکام شوی هم نه یم، دا د کرونا په وخت کې. سبحان الله. شیخ جمال قرموت یایي که چېرته غواړئ ستاسې د شوګر له رنځه روغ رمټ پاتې شئ، دوايانې بالکل پرېږدئ.
ځکه چې دغه دوایانې تاسې وږوي او چې کله وږي سي شوګر هم یو دم راټیټ سي او بیا خولې در باندې راځي بېهوښي در باندې راځي تکلیف هم زیاتېږي بیا مجبوره یاست چې څه وخورئ او شوګر هم بېرته نارمل سي دوایانې مه خورئ دواوې بالکل پرېږدئ خاص په تیره باندې هغه څوک چې د دوم نمبر شوګر ځوري شوګر دوه قسمه ده یو اول ده یو دوم ده اول یې هغه ده چې د پنکریاس باندې بالکل د انسولین له تولید څخه یا په وراثي شکل باندې له ماشومتوبه د یو چا پنکریاس کار نه کوي او یا داسې چې د ځینو رنځونو د کینسر یا د سرطان په وجې پنکریاس یې له کار لوېدلی وي او انسولین ته ضرورت لري دا اول ده دوم دا ده چې پنکریاس خپله دنده صحیح نسي اجرا کولی انسولین نسي تولیدولی او د دوایانو په ذریعه باندې انسولین تولیدېږي دا دومه درجه ده نو که چېرته یو څوک د شیخ جمال قرموط دا غذایی پروګرام چې هغه وړاندې کړی ده تجربه کړی ده دته یې ښه نتیجه ورکړې ده او د ده غوندې سلګونو نورو انسانانو هم له دې پروګرامه استفاده کړې ده له دې رنځ ضرور سوي دي پنکریاس یې کار شروع کړی ده انسولین یې مکمل تولیدېږي شوګر یې کنټرول شوی ده او په صحت کې هېڅ بدې اغېزې نه لري که یو څوک دا پروګرام عملي کړي زه په دې عقیده یم چې هغه به انشاءالله تعالی دعاګانې کوي او د شوګر له رنځه به خلاص وي تقریبا ما هم شروع کړی ده دا پروګرام اوس په ابتدا کې یم یو هفته کېږي خو د دې مثبت اغېز ما په ځان کې محسوس کړي دي د ما د پښو په ګوتو کې له ډېره وخته راسې بېحسي وه تقریبا تر 2 کاله به زیات کېږي چې د پښو ګوتې مې له مچکۍ ګوتې تر دې غټې ګوتې پورې په دغو ګوتو کې بالکل بېحسي وه او زه په دې باندې وېرېدلم چې په دې کې الله مه کړه که کوم زخم پیدا سي داسې نه وي چې ګرګرین په رنځ باندې اخته سم او دا ګوتې مې وچ سي یا د اندامونو غوڅولو ته اړ سم تاسې باور وکړئ الله تعالی شاهد حال ده په دې یوه هفته کې دننې دا 2 ورځې کېږي د پښو په ګوتو کې مې احساس پیدا شوی ده ښوروم یې هره ګوته ځان ته محسوسوم د وینې دوران پکې پیدا شوی ده بشپړې خو نه دي ښې شوې خو لیکن دا داسې اوس هغه بېحسي تقریبا 80% راکمه شوې ده دا یوه ګټه ده دومه ګټه دا ده چې د شوګر رنځور همیشه له کمزورتیا سره مخامخ وي خاص طور باندې جنسي کمزوري ډېر لري د انسان په شهواني قوه باندې ډېره بده اغېزه کوي شوګر او د شوګر درمل الحمدلله یو عجب کیفیت ده چې اوس هغه مشکل هم تقریبا د ختمېدلو په حالت کې ده انشاءالله تعالی په بدن کې چستي لرم چسپانده یم دردونه مردونه چې نسته نو که چېرته تاسو غواړئ چې د شیخ جمال قرموط دا غذایی پروګرام عملي کړي دا به له تاسو سره په 2 شیانو کې ډېر کومک وکړي هم چاغښت راکموي او هم شوګر کنټرولوي که یو څوک غواړي چې له چاغښت ځان خلاص کړي زیات چاغښت ختم سي شوګر یې ختم سي او د زیات چاغښت او د شوګر په عوارضو او پرنځونو باندې اخته نیسي د زیات چاغښت له لاسه چې انسان ته کوم رنځونه پیښیږي قلبي تکلیف ده د تنفس تکلیف ده جنسي کمزوري ده د بدن دردونه دي د معدې کمزورتیا ده د ګردو کمزورتیا ده د ینې کمزورتیا ده ډېر وظایف د بدن ټول اندامونه له چربي سره له کاره لویږي که یو څوک غواړي چې له دې ټولو رنځونو ځان خلاص کړي دا پروګرام د عملي کړي پروګرام دا ده متوجه اوسېږي ډوډۍ غنم او اوربسي او له غنمو له اوربسو چې کوم شیان جوړ سوي وي که ډوډۍ وي که بسکټ وي که کیک وي که نور شیان وي له دې به مکمل پرهیز کوي نه به یې خوري بره به نه خوري له بریز کوم شیان جوړ سوي که حلویات یي که کیکونه یي که په هر شي کې بره استعمال شوي وي که
مټایانې وي که خوږې وي که چاکلیټ وي که پرمیټ وي که نور شیان وي بره او ګوړه هم په برک شمار ده داسې چې څوک نه یایي چې زه ګوړه خورم ګوړه هم په برک شمار ده صحیح ده چې لکه څوک له دې برې له برې به هم ځان ساتي او د برې له مشتقاتو چې بره پکې استعمال شوي وي هغه شیان به بیخي نه خوري درېیم بازاري شربتونه سیوناب پیپسي ډیو دغه نور فانټا او بازاري شربتونه کوم چې د میوو په نامه باندې او تیار جوړ شوي او بازار کې خرڅېږي مینګو ده اناناس ده او مالټه ده او چی دي دا شیان به بالکل نه خوري بالکل بازاري مشروبات به ټول مکمل بندي خو دې ټولو کې بره کارول شوي ده څلورم بازاري غوړي کوم غوړي چې ډالډا په نامه باندې یا په بل نامه باندې یا په بل نامه باندې کاغه کوکینګ آیل دي او که کرل شوي غوړي دي کوم غوړي چې جام کیږي دا به بالکل مطلق بندوي بخار نه به خوراک کې استعمالوي او نه به داسې استعمالوي نو د غوړو په بدل کې به څه استعمالوي د غوړو په بدل کې به د زیتون تیل یا د شارشمو تیل او یا هم د حیواناتو چې ایستل شوي غوړي له کوچو ایستل شوي غوړي د حیواناتو له چربي چې ایستل شوي غوړي هغه د خوړو کاروي هغه د صحت لپاره نقصان نه لري هغه د صحت لپاره مفید دي که دا نور پرهیز یا کوم شان چې ما وښودل کله دې څوک ځان مکمل وساتي شیخ جمال قرمت هم یایي زما ما په خپله باندې هم کړي دي او نورو خلکو هم کړي دي ګولیانې دي له اولې ورځې بند کړي ټولې دوایانې کومې دوایانې چې د شوګر خوري یا د شکرې کومې دوایانې خوري هغه دې له اولې ورځې بند کړي هېڅ یې په شکر باندې بد اثر نه کوي ورو ورو به دې تاسو شوګر راکمېږي داسې نه یې ستاسې ورځ نه وخوري ګولۍ او په همدغه پروګرام تطبیق کوي او دومره ورځ بیا انتظار کوي چې یار نن به مې شوګر راکم شوی او ګوري نه دا سوکا یوه درجه راکته کېږي تقریبا په 3-4 میاشتو کې د تاسو شوګر نارمل حالت ته راټیټېږي کوم چې طبیعي دی یو انساني په همغه شکل به کېږي انشاء الله تعالی نور هر څه خوري غوښې خوري وریځې خوري خو د وریځو د خوړلو لپاره دا یوه طریقه په یاد باندې ساتي وریځې په جوش اوبو کې واچوئ 10 دقیقې پرېږدئ یعنې وریځې په یو لوښي کې واچوئ جوش اوبه ورباندې توکئ 10 دقیقې پرېږدئ 10 دقیقې وروسته یې وښوروئ پکې هغه خړې اوبه یې توکئ بیا جوش اوبه ورباندې توکئ بیا یې 2 دقیقې پکې وښوروئ بیا هغه اوبه توکئ بیا درېیم وار بیا جوش اوبه ورباندې توکئ او پکې وښوروئ هغه اوبه ځینې توکئ وروسته یې پخې کړئ دغه وریځې د تاسې د شوګر او د صحت لپاره نقصان نه لري نه یې پورته کوي نه یې زیاتوي غوښې خورئ آلو خورئ میوه‌جات خورئ هر قسم میوه‌جات چې وي هغه خورئ چڼه خورئ دال خورئ د الله تعالی نعمتونه ډېر زیات دي له دغو 4 شیانو چې ما تاسې منې کړاستئ له دغو علاوه نور هر څه خورئ او د شوګر دوایانې پرېږدئ او 3-4 میاشتې وروسته بیا خپل شوګر وګورئ خو هر څه چې خورئ افراط مه پکې کوئ اسراف مه پکې کوئ په اندازه باندې خورئ شیخ جمال قرمت یایي چې بهترین طریقه د خوراک دا ده چې انسان اول میوه‌جات وخوري کومه میوه ستاسو ته رسېږي که سیب وي که زردالو وي که انار وي که هندوانه وي که خټکی وي هره میوه ستاسو ته میسره وي که متنوع رنګارنګ میوه وي خو ډېره خبره ده چې دې ټولو شیانو چې لیږي او که نه درته رسېږي کومه میوه ستاسو ته میسره وي هغه میوه اول وخورئ له هغې وروسته سلاد وخورئ دا سلاته موږ تاسو له بادرنګو له ټماټرو له دغو شیانو جوړو دا پاڼې ماڼې شنه پیازو دا ګندنه مندنه دا پکې کاټ کې دا سلاد خوري په 3مه درجه کې سوپ جوړوي د دال سوپ د چرګ شوروا بل شي او کوم سوپ چې شوروا سوي هغه شوروا جوړوي هغه څخه لږ ورسته چانا و آلو هر څه خواړه مخکې کو غوښې وي وریجې وي هغه وخوري په مناسبه اندازه باندې دا به د تاسې ماړه کې اشتها هم بند شي کله چې تاسې ماړه سواسئ بیا چورت هم نه وي په ډوډۍ کې زه په ډوډۍ کې اوس چورت نه وایم بلکل مې په خیال کې هم نه راګرځي
چې ډوډۍ زما خوراک وکنه دا هسې موږ یو فکر داسې جوړ شوی دی چې ډوډۍ به زه څول پرېږدم دا هسې د موږ او د تاسې یو فکر یو ذهن جوړ شوی ده چې ډوډۍ به څول پرېږدو د ډوډۍ پرېښول ډېر اسانه کار ده زه یې نه خورم اوس هېڅ فرق نه راکوي یو مهمه بنیادي خبره دغه ده چې دا خبره هغه شیخ جمال قرموت هم کړې ده موږ ورسره اړیکې ونیولې ورسره وغږېدلو مستقیما هغه موږ ته دا ټول بیان کړی هغه وایي چې د خوراک ترمنځ 8 ساعته فاصله ورکوه یعنې د روزي یوه ټوټه تطبیقوه که سهار تاسې مثلا په 8 بجې ناشته وکړي د مازدیګر له 4 بجو وروسته بیا خوراک کوئ په دې مابین کې خوراک مه کوئ چای څښلی سئ اوبه څښلی سئ صحیح ده قهوه څښلی سئ خو خوراک 8 غنټې وروسته کوئ که څوک تر دې زیات غځولی سي زیات یې غځوي او هغه لوږه چې په تاسې باندې د شوګر په حالت کې راځي هغه لوږه نه در باندې راځي ځکه چې لوږه له دواو پیدا کېږي کله چې تاسې دوا پرېښودله بیا لوږه نه در باندې راځي تجربه ده موږ عملا تجربه کوو خوراک 8 ساعته مه کوئ سهار تقریبا په 8 بجې یا په 9 بجې باندې ناشته کوئ د مازدیګر په 4-5 بجې باندې بیا دوباره بیا خوراک کوئ ماخصن هم خوراک ته زړه نه کېږي که چېرته بالفرض یو سم زړه وغواړي یو نرم شی وخوري یا چڼه وخوري یا دال وخوري یا بل شی وخوري یا وچه میوه وخوري وچه میوه هم نقصان نه کوي یو شی ما د ټول څه له دې 4 شیانو پرته نور هېڅ شی نقصان نه کوي د صحت لپاره صرف دا 4 شیان بند کړي د اوربسو او د غنمو مشتقات له بري چې جوړ شوي شیان او بره بازاري غوړي بازاري شربتونه دا 4 شیان بالکل مطلق په ځان باندې حرام کړي په ټول زندګي یې مه خورئ د شوګر دوایانې پرېږدئ شوګر نه لرئ او زر د دې نتیجې انتظار مه کوئ لږ تر لږه دا پروګرام ستاسې عملي کړي 4 میاشتې وروسته به د تاسې شوګر انشاءالله تعالی نارمل حالت ته راټیټ شوی وي او روغ رمټ به یاستئ الله تعالی هم له کامله صحته برخمن که په دعاګانو کې میاد ساتئ زه حکیم مولوي قدوسي له تاسې سره له کراچي مخاطب یم که یو څوک غواړي په دې هکله باندې یا زما په خبره نه وي پوه شوي او غواړي اضافي معلومات ترلاسه کړي له موږ سره د واټساپ په ذریعه باندې تماس ونیسي انشاءالله تعالی وضاحت ته که اړتیا وه بیا به خبره په تفصیل باندې بیا ورته وکړو والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته